سلامونه درنو ملګرو په سلامونه مو هرکلی کوم هیله د روغ جوړ به یاستئ نن له یوې نوې ویډیو سره او اهم ویډیو سره ستاسو خدمت کې یم نوې ویډیو زموږ د هغه موادو په اړه ده کوم چې زموږ په فلش یا یو اس بي میموري کارت یا ایکسټرنل هارډ ډیسک کې موجود دي اما موږ ته نه شو کېږي ډېری ملګري د ستونزې سره مخ دي نو نن به موږ په دې وغږیږو چې څنګه کولی شو دغه فایل چې هیډ دي زموږ په فلش یا میموري کارت یا په ایکسټرنل هارډ ډیسک کې دي اما موږ ته شو کېږي نه نو د دې ډېرې طریقې دي دوه اهمې طریقې دي چې یوه ډېره عامه طریقه ده او یوه ډېری خلک نه دي پوه شوي چې اوس زه غواړم دې ویډیو کې تاسو د هغې طریقې سره بلد کړمه نو راځو په عملي بڼه دا کار پیل کوو چې اول راځو دا زما فلش ده په دې فلش کې تقریبا فکر وکړئ 4 جی بي کم او زیاته ډیټا ده زه دا فلش خلاصوم تاسو وګورئ چې په دې فلش کې زما دغه 4 جی بي ډیټا دلته نه شو کېږي فولډر نه شو کېږي نو لومړۍ طریقې ته راځو دلته راځو ارګنایز ته ارګنایز کې موږ فولډر اینډ سرچ اپشن ته راځو دلته چې راغلو اوس موږ ګورو چې زموږ چېرته فایلونه هیډ شوي وي نو دلته په دې طریقه باندې هیډ فایل راتلی شي ویوز ته لاړلو دلته دوه اپشنز دي یو دا ډو ناټ شو هیډن فایلز فولډر اور ډرایوز صحیح ده یعنې مه شو کوه دومه خبر دا ده چې شو هیډن فایلز فولډر اینډ ډرایوز موږ ورته وایو چې موږ ته کوم فایلونه هیډ شوي وي لکه دا 3 جی بي ډیټا ده دا موږ ته وښیه دا چیرته ده دلته به اپلای کو اوکې نو موږ ته داسې خاص فولډر شو نه شولې نو هغه صورت کې موږ کولی شو دغه اپشن چې تاسو پرې ښه پوه شئ فولډر اپشن چې ده دلته چې تاسو راشئ ګورئ ویوز ته راشئ یعنې ډو ناټ شو موږ ته مه شو کوه ګوره فایلونه کم شول اوس چې بیرته کمدې طریقې ته راشو ګوره دا فایلونه بیرته په خپل سر باندې هغه ته موږ چې اپشن کله آن کړو چې یعنې موږ ته شو که هیډ فولډرز موږ ته ګورئ فولډر زیات شول شو شول نو دا فولډر خو شو شول خو هغه کوم چې زموږ په کار دی هغه کوم چې زموږ هدف ده هغه 3 جی بي ډیټا هغه موږ ته رانغلله اوس غواړو چې هغه ډیټا په بله طریقه لاسته راوړو چې هغه طریقه تاسو ته وایم چې دلته راځو طریقه ډېره اسانه ده شفټ اټ یا اټ د ریټ دا کلیک کوو دې سره زموږ تاسو ګورئ ټوله ډیټا چې څومره په دې فلش کې دا ټوله شو کېږي داسې کولی شو ګورئ تاسو ته په ثبوت هم ورسېږي چې دغه ډیټا زموږ صحیح ده که نه ده یعنې موږ ورنه مستفید کېدی شو یا نه ګورئ تاسو ته دومره فولډر دي دا ټول مواد دي ښه اوس راځم دا یو فولډر زه خلاص کړم وګورم چې زه پکې ایډیټ کولی شم که نه اوس دا یو لیست ده صحیح ده په لیست کې ایډیټ کېږي صحیح ده دلته که دلته هم راځي دلته هم ایډیټ کولی شئ نو ایډیټ کېدلی شي پکې خپله صحیح فایل ده نو بل داسې اسانه طریقه یې دا ده چې اوس کولی شو دا مکمل کوم زموږ چې ډیټا ده دا واخلو او ټوله کټ کړو یا یې کاپي کړو بل یو فولډر ته چې کله هم هغې فولډر ته کاپي کړله دغه فلش یو اس بي چې ده یا میموري کارډ او ایکسټرنل هارډ ډیسک ټول سره فارمټ کړئ بیرته پکې ډیټا واچوئ انشاءالله مشکل به نه وي نو داسې تاسو وګورئ اوس دا فولډر نه شو کوي یوازینۍ طریقه همدا ده چې شفت اټ یا اټ د ریټ دا علامه کلیک کړئ نو تاسو ته مکمل کومه ډیټا چې ستاسو ده مکمل ستاسو مخې ته راځي اما تاسو دغه نه مستفید کېدلی شئ چې دا واخلئ بل فولډر ته کاپي کړئ بیرته دې ته پیسټ کړئ نو انشاءالله دغه ستونزه به محل شي او هیله ده دغه ټریک دغه کومه عملیه چې تاسو مستفید شوئ دا له نورو ملګرو سره شریک کړئ تر څو هغوی مستفید شي ځکه ډېری ملګري دې ستونزې سره مخ دي او ډېره اسانه طریقه ده نو هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي مستفید شوي به یاستئ که څه پوښتنه ستونزه لرئ ماته په کمنټ کې ولیکئ او تر بله ویډیو پورې لوی خدای سپارم الله مو مل د یو سرلوړي افغانستان په هیله